سلامونه ستړي مشئ د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو سره په کندوز کې ځانمرګی برید طالبان د معاشونو د اخیستو پر مهال په نښه شول. د امنیت شورا غونډه د دې شورا غړو له افغانستانه د ترهګرو ډلو ګواښ اندېښمنونکی وباله. د پاکستان پوځ د ټي ټي پي په پټنځای کې د 3 افغانانو د وژلو خبر ورکړ. او د غزې د اوربند هوکړې پر وړاندې خنډونه حماس د اسرائیلي یرغملو خوشي کول وځنډول. بشپړ خبرونه. په کندوز کې د طالبانو د امنیت قمنداني وایي چې په دغه ولایت کې د کابل بانک مخې ته په ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي او نور ټپیان دي. په کندوز کې د طالبانو د امنیت قمنداني بیان جمعالدین خاکسار د سه شنبې په ورځ ویلي چې د دغه برید په پایله کې 15 کسان چې طالب جنګیالي او ملکي وګړي پکې شامل دي وژل شوي او نور ټپیان دي. هغه دا برید ځانمرګی برید بللی. دا په داسې حال کې ده چې ځایي سرچینې د وژل شویو او ټپیانو شمېر د طالبانو له لوري تر اعلان شوي شمېرې زیات ګڼي. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. نن سهار سرچینو راپور ورکړ چې د کندوز ښار د کابل بانک مخې ته د چاودنې له امله څو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبانو تر دې وړاندې له خپلو جنګیالیو غوښتي وو چې د معاشونو د ترلاسه کولو لپاره د بانکونو ته نه ځي. دا برید داسې مهال کیږي چې تر دې وړاندې داعش خراسان ډلې د طالبانو پر وړاندې د ځانمرګو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د داعش خراسان ډلې د ګواښونو په اړه غونډه وکړه. د دې شورا غړو ویلي چې داعش افغانستان سیمې او نړۍ ته ګواښ دی. طالبانو تر اوسه د امنیت شورا دې غونډې ته غبرګون نه دی ښودلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو حضور د سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ بللی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا د استازي مرستیالې تروټوشي د دوشنبې ورځې ناوخته د دې شورا په غونډه کې وویل چې هیواد یې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د غړو جلب او جذب ته اندېښمن دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر اورنکوف زیاته کړې چې لا هم ترهګر افغانستان ته سفر کوي. نوموړي ټینګار کړی چې په افغانستان کې داعش د سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ دی. اورنکوف له غړو هیوادونو غوښتي چې د ترهګرو لپاره پر خوندي پټنځای د افغانستان د بدلیدو مخه ونیسي. اخوا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ادعا کړې چې د پاکستان په مرسته په افغانستان کې د القاعده اصلي هسته له منځه وړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د 8 ورځپاڼې راپورونه ښیي چې طالبانو د القاعدې غړو ته په غزني ولایت کې ښارګوټی جوړ کړی او همداراز یې په پنجشیر ولایت کې د دې شبکې لپاره پوځي اډه جوړه کړې ده. د پاکستان رسنیو په شمالي وزیرستان کې د ترهګریزو بریدونو په تور د 3 افغانانو د وژل کېدو خبر ورکړ. ډان ورځپاڼې د سه شنبې ورځ راپور ورکړ چې دغه 3 افغانان له یو بل کس سره یو ځای د میرانشاه سیمې په ټاپي کلي کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې وژل شوي دي. د راپور له مخې دغه کسان د پاکستان د طالبانو تحریک د جنګیالیو په پټنځای باندې د پاکستاني پوځ په برید کې وژل شوي دي. د پاکستان رسنیو د خپل امنیتي سرچینو په حواله دغه 3 کسان د زرار افغان، نقیب الله افغان او سرکش افغان په نومونو یاد کړي دي. په راپور کې راغلي چې د خیبر پښتونخوا ایالت په کروک سیمه کې هم د پولیسو په عملیاتو کې د ټي ټي پي 15 غړي وژل شوي دي. تر دې وړاندې د پاکستان پوځ له طالبانو غوښتي وو چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي. د حماس غورځنګ اعلان کړی چې د اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو بهیر یې تر بلې خبرتیا پورې ځنډولی دی. NBC نیوز د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی چې حماس ادعا کړې تل ابیب د غزې د اوربند شرایط نقض کړي دي. دغه ډله اسرائیل تورنوي چې د غزې شمال ته د بېځایه شویو خلکو د بیرته ستنېدو مخه یې نیولې، بشري مرستو ته اجازه نه ده ورکړې او په ځینو سیمو کې یې ډزې کړي دي. له دې سره هممهاله د اسرائیلو پوځ ویلي چې هر ډول سناریو ته چمتو دی. تر دې وړاندې اسرائیلي رسنیو هم راپور ورکړی و چې بنیامین نتنیاهو د اوربند د هوکړې 2یم پړاو ته لیوالتیا نه لري. د دغه اوربند لومړی پړاو د جنورۍ پر 19 عملي شوه چې له مخې یې تر اوسه 14 اسرائیلي یرغمل شوي کسان او سلګونه فلسطیني بندیان تبادله شوي. داسې برېښي چې نتنیاهو د واشنګټن له سفر او د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره له لیدو وروسته د غزې د اوربند د هوکړې د شرایطو پلي کېدو ته ژمن نه دی. ټرمپ هم د اسرائیلو په ملاتړ سره د غزې په کړکېچ کې د یو اړخیز دریځ په لرلو تورن شوی دی.
د دې مهال مهم خبرونه همدلته پای ته رسیږي تر بیا د خدای